دا پروژه چې تاسې وینئ دا د پلیتخنیک پوهنتون شانه شروع کیږي او بادام باغ سړک ته وصلیږي. طول یې 900 متره ده او د سور یې 20 متره ده. پنځه میاشتې کېږي چې دغه کار شروع شوی دی، دغه یو منتقم قیر اچولی دی پوه شولې دغه مسجده پورې. او نو بس کار روان ده، ښه ده، کار ښه روان ده. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ستړي مه شئ ګران دوستانو، خدای دې وکړي چې رهي روغ او جوړ اوسئ. سیلاب راتوالی او زه بیا ستاسو پر ننني چوپړ ګرانو لیدونکو نن راغلی یم یو بل ساختساز پروژې ته چې د کیپک ساحې نه نیولی ده، همداسې وړاندې ځي، دلته ګولایي خوري، وړاندې تصویر به تاسو وینئ، نو بیا همداسې دور خوري ځي عین کارتې مامورین ساحې ته. نو ګرانو لیدونکو نن راغلی یم دلته تاسو ته خپرونه چمتو کړم د دې ساحې څخه، او ته دې په موږ سره په اخر شېبو مل اوسئ. لاړ به شو انجینر صاحب سره به خبرې وکړي د پروژې او همداسې وړاندې نورو هېوادوالو سره. موږ سره اوسئ چې موږ تاسو ته پوره معلومات درکړي د پروژې، او بل دلته یو څو کورونه تخریب شوي دي، څه څو کورونه دي زه هم په دې نه پوهېږم. تاسو موږ سره اوسئ چې همداسې کورونو به هم پوښتنه وکړو. موږ سره مل اوسئ، راځئ. ګرانو لیدونکو بیا هم تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. خوا ته مې انجینر صاحب یا مدیر مسؤل همدې پروژې موږ سره ولاړ ده. لږ زره معلومات به راکړي دې پروژې په هکله، نو موږ سره مل اوسئ. سلام علیکم. سلام علیکم. پښتو گفتیم که تو فارسی؟ مشکل نشته، پښتو غږیږي، فارسي غږیږي، مشکل مدیر صاحب د پروژې په هکله که تاسو اول ځان رښتیا معرفي کړئ، بعد هغه موږ ته معلومات راکړي. زما نوم انجینر اچکزی ده، ښاروالۍ کې د سړکسازي بخش کې کار کوم او فعلا په دغه سړک کې مسؤل د پروژې یم. مدیر صاحب ډېر ښه. د پروژې په هکله مدیر صاحب که معلومات راکړي، دا هغه نه بادام باغ سړک نه نیولی تر کوم ځای پورې ده؟ دا پروژه چې تاسې وینئ دا د پلیتخنیک پوهنتون شانه شروع کیږي او بادام باغ سړک ته وصلیږي. طول یې 900 متره ده او د سور یې 20 متره ده. دې خوا ته بیا خوا ته ویالم چې څه او که اساسي ډول باندې دا جوړیږي، اسفالت کیږي، پیاده روونه لري، جویچې، صنعتي دیوالونه دا تاسې ګورئ چې موږ یې احداث کړي تقریبا 6 متره جګوالی ده، او همچنان د سنګکاري نه صنعتي دیوالونه هم په دې سړک کې په نظر کې نیول شوي دي. ډېر ښه مدیر صاحب. او که ووایې دې پروژې د مالي لګښت ریاست ښاروالۍ ورکوي یا څوک بل؟ دا پروژه کاملا د ښاروالۍ لخوا تطبیقیږي. پرسونل یې درست د ښاروالۍ کسان دي. صرف د کمبود له وجې له موږ لږ روزمزه کارګر هم نیولي دي. بودیجه یې هم ښاروالۍ ورکوي، 21 میلیونه افغانۍ د سړک ته په نظر کې نیول شوي دي. میلیونه افغانۍ؟ بله بله. او په دا سړک کې یو تعداد کورونه وه، هغه نو د نایب په همکاري او د استملاک ریاست په همکاري تخریب شو او بېرته بیا په عوض کې دوی ته پیسې ورکړې. نه نظر په آبادي. او په څه چا مثلا ډېر مصرف کړی، کور یې پوخي، هغه به لږ زره هغه یې فرق دی، مصرف یې نسبت به هغه چا چې کور یې کم ځي او ګیلي یي که نه، هغه ته بیا کم پیسې ورکړي. مدیر صاحب کور او ودان؟ د تاسې نه هم یو جهان مننه چې تاسې دلته راغلی او موږ سره مصاحبه وکړه. ډېره مننه. هېوادوالو ته هم که څه وینا لرئ موږ کابل هېوادوالو ته فقط دغسې پیغام لرم چې موږ سره همکاري وکړي او دغه کثافات سړک کې ونه اچوي او سړک ساتنه په سمه توګه وکړي، چې څونه دوی سړک ته پام وکړي هماغه نه دا سړک دوام کوي، ژر نه خرابېږي او دوی به ارامه وي.
پورم ودان ګران لیدونکو مدیر صاحب د پروژې سره هم خبرې وکړې معلومات یې ورکړي د پروژې په کړه نو موږ سره اوس یې همداسې به لاړ شو وړاندې کورونه هم بعضې وران شوي دي هغه ورونو سره به هم خبرې وکړو نو موږ سره مل اوسئ تر آخره د شیبو نو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست وایم تاسو ټولو ته پاته مې یو ورور ولاړ دی یعنې دې پروژې مسؤل دی د کار ومې غوښته دوی سره هم خبرې وکړو او دې پروژې په هکله لږ څه معلومات د دې ورور مې واخلو ورور ښه یې سلام علیکم خیر تکړه خیر هېوادوال ته دې که نوم ووایې زما نوم عبدالله د کوم ځای یې د لغمان سلام بابا سوالي علي شان نو هېوادوال ته که لږ زره معلومات ورکړي دې پروژې کې ته خپله څه مسؤلیت لرې او څونه کار دلته موږ کارګر هستو دلته 5 میاشتې کېږي چې دغه کار شروع شوی دی دغه یو منطقم قیر اچولی دی پوه شولې دغه مسجده پورې او نو بس کار روان ده ښه ده کار ښه روان ده بس دغلته دغه موټرو سره د ماشینونو چې چېرته کار یې موږ لیږي چې امر صاحب دلته دا انجینر دی چې څه مسؤلیت راکوي هماغه کار کوو موږ راځه لار بس دغه څه دی نه لولر تېرېږي بلدوزر دی یا لولر دی ښه ورور دا چې ویلې د کوم یعنې تاسو هر چې پروژه یې تاسو لیږي چې چېرته کار یې مونږ خو دغه پیر بخچي وو چې چېرته چې قیر یې که نه مونږ ځو خو دلته چې اوس قیر نه یي که نه بیا همدغه کارونو ته مونږ راولي چې دلته کار وکړي لکه اوزګار نه پرېږدي کار کوو د کوم تاسو ریاست ښاروالۍ لخوا نه یې ښاروالۍ ز مراقبته کار د دې پروژې څوک څه د کار مخته تللی والا ډېر کار مخته تللی دی والا ډېر کار مخته تللی چې دغه دیوالونه تکمیل شي که نه نور بیا د سړک کار دونه هغه نشته اسانه ده صرف دغه دیوالونه ډېر والا ډېر دلته دیوال ډېر ده دلته تاسو په معلومات لرئ څو کورونه والا کورونه خو ډېر وران شوي دي لکه داسې 400-500 کور همدغسې شاوخوا هغه شوي دی تخریب شوي دي دې ته خو ریاست ښاروالۍ لخوا نه ده چې ورکوي ورته ورکوي چې څوک چې شرعي قوالۍ لري نو ورکوي ورته ویلی دی چې ورکوي او بعضې ته ورکړي دي خو هر چا ته به یې نه ورکوي څوک شرعي قواله لري هغوی ته به ډېر ښه ورور معلومات نه خیر اوسئ هېوادوال ته که څه پیغام لري بس هېوادوالو ته همدغه پیغام ده چې دغه کثافات دلته چې مونږ دغه پاکوو پوه شولې دغه سړک ښایسته سړک ده داسې 10 ورځې بعد وګوره 15 ورځې بعد ټول وروره کثافات یې اچولي دي دغه پیغام ده چې دغه سړک باید پاک وساتي چې مونږ ښاروالي څونه نو هغه وکړي باید د خلکو هم لږ هغه وي که نه چې خلک هم پام وي همدغه خلکو ته مونږ دغه سړک جوړوو چې دغه سړک باندې لږ پام وکړي دغه کثافات د وروره هلته ټولی مې ایښی د کثافتدانې لار د شمال کې واچوي سړک یې باید وانه چي دغه پیغام مې دی چې پوه شئ دغه سړک پاک وساتئ خیر اوسئ مننه تاسو نه درنو لیدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې د کیپک ساحې نه تر کارتې مامورینه پورې سړک څه جوړېده نو څه موږ تاسو ته وړاندې کړ نو تر بلې خپرونې چې زه سېلاب رضواله ستاسو په دران چوپړ کې حاضر یم تاسو په الله سپارم په اخره کې موږ چینل هم سره لایک او سبسکرایب کړئ تر څو زموږ پاتې خپرونې او ګزارشونه وګورئ نو په الله سپارم